د آدم علیہ السلام لاش دا د سلور قسمه سیزونو نه جوړ دی. هغه ته وایي څه ورته وایي؟ سلور قسمه سیزونو نه جوړ دی: اور، اوبه، هوا او خاوره. خاوره په اوبو لمده کړه، په اور یې وچه کړه او په هوا کې ودروله. دې سلور قسمه سیزونو نه د آدم علیه السلام لاش جوړ شو. خو چې دا لاش یې جوړولو اراده یې وکړه نو د ملایکو سره مشوره وکړه. مشوره یې وکړه، ورته وویل چې زه یو انسان پیدا کوم په دې کائنات کې. ملایکو چېرته دا غوښته چې موږ نه سوا د دا بل څوک مي. ملایکو انکار وکړه چې یا الله تا خو وایي چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. نو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. په دې ځمکه کې داسې سړی پیدا کوي چې وینې به تویوي، فسادونه به کوي، جګړې به کوي. موږ ستا تسبیح ویلو لپاره کافي یو، د بل چا د پیدا کولو څه ضرورت؟ اوس مشوره ده. الله ورته وایي چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څیزونو باندې چې تاسو پرې نه پوهېږئ. پیدا یې کو، جوړ یې کو، روح یې پکې واچولو، جنت ته یې ولېږل. یوازې یو جوړه یې والا پیدا کړه. وخلق منها زوجها، د ده د ګسې پختۍ نه بیا بیبي حوا هم پیدا کړه. حکم ورته وشو چې اسکن انت وزوجک الجنة فکلا منها رغدا حیث شئتما. تا ستا ښځه دې په دې جنت کې اوسېږي او چېرته هم چې خوښه یې خورئ څکئ، آزاد ګرځئ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، ټول جنت ستاسو دی، پکې ګرځئ، خو دې بوټي ته به نه نږدې کېږئ، او که نږدې شوئ نو فتکونا من الظالمین، بیا به ګوره ګیله نه کوئ، دې ته به نه نږدې کېږي. عزیزانو ټول جنت یې وله ورکه، خو د یو بوټي نه یې منې کړه. او شیطان په اړه دا چېرته ځای ده چې په دې آدم علیه السلام باندې زما بیړه غرقه شوه، دی دې رانه په جنت کې اوسي. نو دروازې ته وله راغی او بیبي حوا ته یې وویل چې په دې پوهېږئ چې دې بوټي نه خدای ولې منې کړي یې؟ وی چې نه، وی که دا دانه تاسو وخوړه نو ټول عمر به په جنت کې پاتې شئ، کینې خدای به هم ترې وباسي. دا دانه وخورئ. عزیزانو دانا بیبي حوا وخوړه، او شیطان چې دا خبره بیبي حوا ته کوله نو هغې وی چې خدای منې کړي. نو ده ورته څه وایي؟ وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. وقاسمهما، دې دواړو ته قسم وخوړو چې زه دروغ درته نه وایم، رښتیا وایم چې دا دانه وخورئ تاسو نو د جنت نه بار کېږئ، که مو نه خوړه او که هم خوړه نو پاتې کېږئ پکې. نو قاسمهما، اوس آدم او حوا ته دا پته نه وه چې قسم هم لا څوک په دروغه خوري. دانه یې وخوړه، آثار د جنت بدل شو. عزیزانو بیا دې له هغه مقام کم خدای ورکړی و. دې ټولې دنیا ته 100 درجې حسن راغلی دی، 100 درجې. په دې 100 درجو حسن کې 90 درجې یوازې د بیبي حوا و. په ټول کائنات کې 90 درجې په 100 کې یوازې بیبي حوا ښایسته وه. باقي 10 کې وې، 10 کې 9 درجې د یوسف علیه السلام وې، او هغه یوه درجه چې ده ټولې دنیا ته بیا تقسیم شوې. د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې به دا څومره ښایسته مایسته چې پیدا کېږي دا به په یو درجه کې راځي. اوس چې یوازې 9 درجې د چا وه چا بله څنګه و، او چې یوازې 90 درجې د چا وه چا بله څنګه وه. یو د سر ویښته یې داسې و چې آدم علیه السلام خدای ته تقاضا وکړه چې یا الله داسې ویښته مال هم راکړه. هغه وی دا مې د دې د زینت دپاره کړي دي د سر ویښته، ستا زینت بل شی دی. نو الله پاک وله ګیره پیدا کړه چې ستا زینت به ګیره او د بیبي حوا زینت به د سر ویښته وي. ستا زینت چې دی دا ګیره، دا ګیره د انسان زینت. اوس خو خریل زینت دی که نه، ګیره خریل چې دی دا زینت دی.
دا خویا مختی نیولی رگمال کرے دا زینت دے، لیکن اصلی زینت چی دے اغا گیره دا. تاسو خیال را اوس بعض سړی غوړ غوړ بریتی پریخ، لکه خدای دې سټاو باسا چې کوم شی خدای خرایل ویلی دي هغه دې پریخي دي، او چې کوم پریخودل ویلی دي هغه دې خرایل دي. ګیره پریخول ویلی دي نو خرای، او بریتی خرایل ویلی دي نو هغه پریدي. تاسو دا پټه بچی دي. اوس د کم یو علاج بکې، دا خو چې یو رانیسي وختي په لار روانو نو ما وی چې اوس خمچین در سره یې کنه، او اسی په لار روانو دي غوګونو ته یو څو شړکه ورکې. دې ته سب سوچ وکړه، الکه چې وخت دې بدی شنو په دې ځای ولی پریخي دي بیا چې دا خدای خدام خندي کنه دوار لري کا. عزیزانو عرض مې داو چې زمون خدای او زمون رسول او زمون مذهب هغه نفس دی. مولانا روم وایي چې نفس ما را کم طرز فرعون نیست، نفس مارا کم طرز فرعون نیست، لیکن راعون مارا عون نیست. وی زمان نفس د فرعون نکم نده، و دا اغا فوج و ما سرا فوج نشتا کنی نور برابر یو سرا. دار سړی نفس گورا د فرعون پشان، چال چلنے او گورا، خبر اترے او گورا، فرعون بدهیر. زما عزیزانو دانا چې وخوړی شو نو آثار د جنت بدل شو، نو الله پاک حکم کو چې بار شي د جنت. فاخرجهما مما کانا فی، کم ځای کې چې دواړه وو هلته بار. بی بی حوا په جده کې او آدم علیہ السلام په سرندیب کې. عزیزانو حکم وشو چې 300 کاله پس به تاسو جدای، 300 کاله به جدای. دا الله پاک دې حیران کن امتحان ته وګوره. 300 کاله به جدای، یو بل به سره نه ګورئ. یا الله سو وظیفه هم راته وښایه کنه چې کو بڅ نو وعلم. الله پاک ورته وظیفه ښیوس چې تاسو وایي دواړه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا، خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړي، کتارا باندې رحم او کرم ونکړو نو زمونږ بیړه نه پار کی. 300 کاله دا وظیفه آدم او بی بی حوا وکړه، او 300 کاله پس د عرفات غر چې کوم دی دا غي په بیخ کې یو ځای دی، دیوال ته تاو دی، په دغه ځای کې 300 کاله پس د آدم او د حوا ملاقات وشو. عرفات میدان ته عرفات ځکه وایي چې دلته تعارف شوی او د بی بی حوا او د آدم علیه السلام 300 کاله. دې ته اوس عقل حیران دی کنه چې ابوالبشر دومره عظیم انسان د الله په یو دومره عظیم انقلاب او امتحان کې راګیر شو. عزیزانو تاسو بس دا وایي چې د خدای دومره خوښ سره دی باندې دا دومره لوی عظیم امتحان ولی کوي؟ ولی اوړه کې سوی چې یو طرف ته د خوښې ما او بل طرف ته د امتحانونو انبار را باندې جوړ کړي دي کې چل دان دي چا باندې چې امتحاني هغه 14 ایمانی دا چې بل څوک دی چې ما باندې تکلیف راولي سوا زما د محبوب نه بل څوک شته؟ ته بدر باندې بل څوک راوستې شي، مړی در کې بل څوک کولی شي، روټۍ بل څوک در کولی شي، د مور خېټه کې بل څوک ژوندی کولی شي، د مور خېټې نه بل څوک راایستې شي. دا ټول څیزونه چې دي دا صرف د پروردګار عالم په لاس کې دي او د هغه په اختیار کې دي. بل څوک دی چې په ما امتحان کوي نو زما معشوق دی، او د معشوق د لاسه هر امتحان چې دی هغه عاشق سعادت ګڼي. سعادت مولانا وایي چې سبب کوچه جانان گر همی گزری، سبب کوچه جانان گر همی گزری، ولو فرحت بهذا رضيت بالضرر، اذا لقيت حبيبي فقل له خبري. اے د سحر بادا
که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلې او چېرته دې ولیدو نو زما حال ورته ووایه او بیا ورته ووایه چې تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزی تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضيت بالضرري تا د سپلاس دربي چې ما په خپل جدای کې سوځه او که زما په جدای ته خوشالېږي نو ستا د لاسه په دې سوځېدو زه خوشاله ای پوری ابراهيم عليه السلام ته پته و چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي اچي خو مې خپل محبوب نمرود سي ورولې دنګل اے بزرگ وئی چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر الکا سوچو کا اور تا سنگا ٹوپ کے ہوئے سوچ ستا ہوئی وروے دنگل عقل تھی محوے تماشا لبے بام ابھی عقل لا سوچ کو لو چې او دانگم کا او دانگم اور شکل نا اور ٹوپ کوا دا مناظر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جنگونو کم شی ابو سعد صحابی دے وہ جنگ کے لگیا دے پا مرک سینہ آچائی لکا چی پیغمبر والار دے اور یو عملہ چی کئی سینہ پی ورچ و دا معشوقی مخ کی چی عاشق جنگ کئی چا وقت کی نو تاسو اس عاشقان یہی نا روٹی خلاصو نو تاسو پا دی خبرت سکوئی خبر رکھ من روٹی عاشقان ورشا دا چیتی مسلمانان دی روسی پا مخا کرے دے کنا ستا دے بے غیرت ملک ترسا پوری ہو دی ہو یو احتجاجم کیوں نکو دا رگمال کری چی تاسو کینون دی کنکا خدای پاک دا دی پا کپرو تاسو مار کی احتجاج قدرے پی اونکو پچیس دیا باندے ورشی تماشاو کئی چی دمرا عظیم طاقتے سپ مخا کرے راشوی چی دا بوس دیا مسلمانانو تصویر در تاو خیم زما پا خدای قسم دے چی زما سترگو دمرا خوبصورت خلق ندیلی دلی لکا دا بوس دیا مسلمانان چی دی سالی جوڑ کرے ستا ملک پہ احتجاج قدر منک ستا ملک یو اڈو کے پروتے کشمیر پروگرامی پیش کرے دے او دا کشمیر تجویزی پیش کرے دے او پلانے چلے کرے دے او پلانے چلے کرے دے بین الاقوام تا بزو پلانے خدای دے کور پا بین الاقوام وران کا چی کور دی لوٹی لوٹی شی کابل بین الاقوام تا تلاو چی روسی پا مخا کو سب دوری درتتی ہوئیستے ما یو ٹکے کرو چې په کابل کې هغه سترګې پرتی دي چې کوم سترګو جناب محمد رسول الله لیدلو هغه سترګې پکې پرتی دي او هغه لاشونه د پیمانار په مقبره کې اوسم ثابت پراته دي چې کوم سترګو د پیغمبر چهره اقدس لیدلې ده او روس په هغه سترګو بمباری کړی ده کدا روس خدای تباه نه کړو مالداګیره بدرته ده په متیازو کاله خدای تباه کړو کنه عبدالله خبره ده چې اوس کابل د مليانو د لاسه که خیری ډېر مزیدار بشي مونږ باندې هغه چل دی وروره داس چل دی زه هلکومه طالبم نو دا مړی چې وشي دا د سخات دیره کوي که نه دغه چې پکې تاوی راتاوی دا خبره لږه واورئ تاسو هسې یم که څه په غلطه یم بیا د ما که ملا پوی کي زه خو اناړي نه یم که نه جګړې والا یم بیا ما پوی کوي دی په دغه اسقاط کې دا وایي چې لفرضو لواجبو لسنتو لمستحبو لمنظوراتو بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې جميع حقوق د حین تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایږي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بعضی به ورځنی فوت شوي اکثر به ادا کړی اوس په دې بالا باندې کې زه وړو کې لوي شو 50 کال زما دی جماعت کې وشو دی جماعت او دی علاقه کې کم سړی مړ شي نو دا خو ټول ماته معلوم دي کنه دي معلوم او زه دا ټکي وکم چې خایږي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بعضی به ورځنی فوت شي او زه ګورم په دې کوڅه چې د جماعت کې بانک کیږي او د خرس پیګنی نیولي او په دې کوڅه رواني او منزل نه راځي دلته د سمشته کنه او داغه د اسقاط په دیره کې زه دا ټکي حکم نو ما په شکرو غلو خړو دروغ می ویل کنه لکه چې ما سره ورو کې لوي شوی دی د شانه د مسلمان سره نو د کافر بچی په تخانه کې چرته دا حق ادا کړ دا دروغ دي کنه
د حین تر بلوغ او د وخت تر ما خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی، یعنی روزي به نیولي، حج به کړی، زکات به ورکړي، خو بعضې به ورځي یو کا دوکا به فوت شي. نو پس په فدیه د هغې مافاته کې دا کلام الله سره د جمی مالی وتا چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده، په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخنه ده ابل ته ورکی نو ما قبول کړي، ما تا ته در بخله یو لای چې پکې پړم کې اور کو هغه چت شو منډه چې منډه کړه که ما دې ویلي هر کا شاټول مليانو په تو پاسه ده چرته لاړې ول خو تاراکو ما قبول کړو د بل چا پکې سکارې دې بل چا ته نه قبلو تا چې مال راکوم تا ما ته ول چې ما تا ته در بخله کنه ویلو مې ویلي چې تا راو بخلو بیا را پسې منډه والی وې اوس رورا کابل نه غد اسقاط دیاره جوړه ده، یو پکې پاندو کې اوچت کې منډه کی، بل پکې پاندو کې اوچت کې منډه کی، بل پکې پاندو کې اوچت کې منډه کی. هغه د 1600 کالو تاریخي مسلمانان د افغانستان چې دي انن زمونږ د لاسه خوار او زار تباہ او برباد دي، او دلته ستاسو په دې سړکو باندې په گاډو کې څوک اوږې خرڅوي او څوک ګازرې خرڅوي او څوک ټیپر خرڅوي او عمل کې نه سیټ کی. عزیزانو عرض میں داو چې د دې ټول خبرو مین وجه دا ده او بنیادی وجه دا ده چې والله العظیم کاش جګړه ستاسو زما منځ کې پیښه شي او که زه وایم چې زه نه ته او ته به وایې چې ته نه زه، هېڅ جګړه نشته، او که ته وایې چې زه او زه وایم چې زه، بیا به چېرې خبره نه جوړي. اوس هر یو سړی وایي چې زه او زه چا ویلي؟ شیطان ویل ما منعك الله استسجد اذ امرتك، ادم ته سجده ولې ونکړه؟ قال انا زه خير منه، زدنا بهتري، خلقتني من نار وخلقته من طين، زورنا پیدا یم او دا خټې نه زه څنګه دته سجده وکړم؟ نو جواب راغی چې فخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين، زه زما د رحمتونو نه تر قیامته پورې مې لعنتي کړې. نو دا ورته خود سوال وکړو چې یا الله لعنتي خو وکړم خو انذرني الى يوم يبعثون، تر قیامته مې ژوند بیا وساته چې مړ مې نه کړي. قالوا انك من المنذرين، لا ژوندی به وی خدا یا الله که د دې ادم یو زوی رانو جنت ته لاړو نو زه به هم سړی نه یو زوی به په لاره کې به ورته ناست یم ورانه به ځوینه. جواب راغی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، څوک چې زه په لار کم ته بې لارې کولی نه شي، او چې څوک زه بې لارې کم هغه دي مریدان دي بس ته پې سور ګرځه. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن زمونږ ملک وګورئ په دې جلسو په دې احتجاجونو د کشمیر مسلمانان په تباہ او برباد کړ، تباہ او برباد کړ. موږ خو په هندوستان کې ګرځېدلي، ما خو د هندوستان مسلمانان کتلي، نن ستا په پاکستان کې په لوډ سپیکرو پابندي لګي وي چې مليان به د جمعې خطبې چې په لوډ سپیکرو کې نه وایي. مال ډېره ښه ده که ولګي موږ به هم لږ په ارام شوره کوی، خو چې په ما خو یې لږ ازر ولګوي. داس دې خلکو ته څه وایي؟ 45 کاله زما د تقریرونه وشو او 45 کسان مې په خپل طبیعت نه وي راړولي. زه رحیمه څه یو هېڼ جوړ دی صاحبه، هغه د دغه کار دی. زه وړوکی وم نو پخوا به یې ښار کې د ښځو ته بیټک ورکولو، دوپړر به غږېدې او ښځو به ورته پیریان کول. نو هغه پیریانو کې به صاحبه یو سبسپریم و، وایي په دې ښځو مرض راشه، زما د بچپن نه چې زه دوی ته ګورم کومه نخره نه ده چې دوی نه دړئ. پرون مې مجلس کې وی مال په خدای قسم زما روح روان رحمان بابا دی، هغه وایي چې د خپلو نیکو بدو ته نظر کړما